دا خبره وا پتا باندې ډیره بده ولګي دا خبره یاد کستا د لور چا د سي برای راسته پوسو کو تا باندې ډیره دا خبره بده پسان ملګا دا خبره چې څنګه هغه سړی ته وکړه او رسول الله هغه پلار ته ولوي خپل لور دې سړی له پنیکا ورکا نقام شته نخپل او خپلوان جلیبیب نقام شته نخپل او خپلوان جلیبیب پغیب د رسول کی ودا په احد پراتو او یا شهدا په احد نبی صلی الله علیه وسلم یو صحابی دی جلیبیب نو میره خراغ نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل یا رسول الله مال خزا وکا صحابه کرام له محمد رسول الله بیبیانه کوي دا خبره چې رسول الله ته وکړه رسول الله ته ویلي د پلانکی کور تباور شي او د سیبو ته وی چې د الله رسول وی چې خپل لور دی مال راکا دا خبره وا پتا باندې ډیره بده ولګي دا خبره یاد کستا د لور چا د سي برای راسته پوسو کو تا باندې ډیره دا خبره بده پسان ملګا دا خبره چې څنګه هغه سړی ته وکړه او رسول الله هغه پلار ته ولوي خپل لور دې سړی له پنیکا ورکا دا سړی یو خبره کوي ورګه زه د مور سره مشوره کوم ځکه د ځنې خلکو واکونه رخصوي ویل دې خبرې بارکه مور نه ته پوس کوم چې مورې پرې با لاستامرا شي زه مشوره وکم د مور سره چې مورې سوي پرې باب جلیبی بار په دروازه کې ولاله چې خلک ماته سوي چې مال خپل لور راکې کنه راکې مور ته چې دا خبره خاون وکړه چې لور پسې محمد رسول الله جلیبی غریب عاجزه چې نه د کور پته لګي نه د قوم پته لګي دا غریب او عاجزه سړی ستا په لور پسې را لګي هغه چې دا خبره مورې واوریده ښا بل څوک نو زما د لور د پاره چې محمد رسول الله جلیبی برا لګي دی پاره زه په دې خبره فابت اشد الاباء چرینده نشکیره چې زما لور دی غنه د جلیبی سره نکاح وکړي خو چې کله دا خبر یاد ساته چې کله دې خزي دا خبره وکړه لوري وا خو هغه د محمد رسول الله د شان نه خبر وا د محمد رسول الله قدر پزله کې وو د خپل د حیات ونه قتل دې ته ونه قتل چې پلار او مور ته ویم چې زما پلار او مور به وي چې ډیر سپینسترګي لور وي پلار او مور ته وي اتردون علی رسول الله صلی الله علیه وسلم امره خا د الله نبی دی خبره کړي زما ابي او بابا او ته دی وی چې نی ورکو د رسول الله خبره واپس کوي مور وی پلار وی نی ورکو او جینای وی رسول الله ویلی دی چې ورکا چاغه وی چې ورکا که ارسو مرتاسو په خپه وي تاسو زړی غواړي کنه غواړي دا به ورکه ما ورکې بس پلار او مور چې دا خبره واوریدله سیده ور به کونو آینده لپاره یو آیات راغی دی خبره ته سوچ وکړه آیات د سره وما كان لمؤمن ولا مؤمنا اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة ندی جائز کی دی نشی چې سره ځان ته مؤمن وي یو خزر ځان ته مؤمن وي او د الله او د رسول یو فیصله دی وکي او دې وي زما پرې کې خپل خوغه کزړه می غواړي کني غواړي دا کې دی نشي ایمان او دا دویمه خبره نشي جمع کېدل په دې کې با او دا یاد اوساته نن دې دا خبره واوریدل نن دې خلینه دا خبره خطره خو آینده لپاره چې رسول الله یو خبره کړی او ته په کې اخوا دي خوا کې ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا دسی گمراشي چې ستاد گمراهي د سبب په دنیا کې دا غینه بلوي شیخ کار نشته باز دا خبره خو نن چې ستاد لور څو غریب ته پوسو کی تا دا حدیث نه دی اورېدل چې د الله نبی رسول وای ستاد لور چې هر هغه څوک ته پوسو کی چې دوه خبرې قرته پکې وي یو دین صحیح وي د الله نبی فرمایي او یو اخلاق صحیح وي
د الله نبی وایي که ستا زړه غواړي او که نه غواړي ورکه دا لو دې ولې فزوجه ولې الا تفعلوه تكن فتنه فی الارض وفساد کبیر. تا ته د خپل کله ځان ته سوچ وکړه چې ستا